د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني او نورو غړو یې عبدالله ته یو ځل بیا ډېر سخته ګوتڅنډنه وکړه. جمعیت ګوند وایي چې موږ غړي معرفي کوو خو د عبدالله تاثیر لاندې به نه راځو. دا څه معنا؟ جمعیت ګوند څه غواړي؟ آیا بیا معامله کیږي؟ ولس بیا تباه د ملګرو راځئ چې جمعیت ګوند څه وایي. ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا غړي عبدالستار مراد ویلي دی د مصالحې عالی شورا لپاره د خپل حزب غړي معرفي کوي، خو هیڅکله به د دې ګوند نظریات د عبدالله د پریکړو تاثیر لاندې رانشي. مراد وایي عبدالله د مصالحې شورا ته خپل غړي معرفي کړي، دوی خپل جمعیت ګوند وروسته له هغه پخواني اجرایي رئیس عبدالله څخه خپله لار جلا کړه چې ښاغلي عبدالله له خپلې ولسمشرۍ تیر او جمهور رئیس غني سره یو ځای شو. د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني ویلي وه د عبدالله د پریکړو پلوي دی نه دی او باید د ټاکنو پایلې باطل شوې وای. دا په دې معنا چې د افغانستان واکونه بیا ویشل کیږي او همیش جمعیتان باید د 80% واک ولري. اوس بیا معامله روانه ده. جمعیت ګوند وایي موږ تنها په دې کفایت نه کوو، موږ ته باید نور سهم هم راکړل شي. دوی باید په واک وي. کله چې په واک ول نو هر څه سم دي او که نه وای نو بیا وایي چې وطن کې غلطي روانه ده او دوی هیڅکله ملي دریځ اختیار نه کړ، همیشه خپل شخصي ګټې وپلټلې. ملت باید هوښیار شي او پرېنږدي چې هیواد یې بیا د یوې ډلې په انحصار کې ولویږي، کنه بیا به خرڅ شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني خارجیانو پرېنښوده. عبدالله ولسمشر غني د امریکا او نړیوالو ټولنو په بار ټینګار سره چې د یو ټولګډون حکومت د رامنځته کېدو غوښتنه یې کوله، لس ورځې وړاندې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یو شمېر افغان سیاسي او جهادي مشرانو په حضور کې د سیاسي روغې جوړې تړون لاسلیک کړ چې پر بنسټ یې عبدالله د مصالحې عالی شورا مشر شو او همدارنګه د کابینې څوکۍ په مساوي ډول پر دواړو وویشل شوې. خو تر اوسه د کابینې او مصالحې عالی شورا لپاره د کسانو ګمارل نه دي پیل شوي. درنو لیدونکو، تاسو د جمعیت ګوند دغه حقوق یا دغه حق اخیستو په حق لکه کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. آیا دا د دوی حق ده او که نه؟ نظر مو حتمي ده. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.